سلامونه نیکې احترامات مې قبول کړئ ملګرو، خدای وکړو جوړ به وئ. تر دې دمو بښه یاستئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک هغه ملګري چې تاسو ته لایک نه درکوي، تاسو ته کمنټ نه درکوي، یا ستاسو سره غیر فعال دي هغه ستاسو په اکاونټونو کې فیسبوک هغه غیر فعال حساب کړي دي، یعنې تاسو سره د هغوی فعالیت په فیسبوک باندې نه ښکاري، نو هغه به تاسو څنګه معلوموئ او هماغه کسان به تاسو څنګه انفرینډ کوئ. هغه مو که یو انفرینډ کولو، که سلیکټ کول مو ټول مو په یو وار انفرینډ کول، او که مشخص کسان مو ترې پرېښودل د نور مو انفرینډ کول، هغه ستاسو کار دی. نو تاسو به څنګه دغه سیټینګ ترسره کوئ، څنګه به دا کسان معلوموئ، راځئ تاسو ته به په دې ویډیو کې دغه طریقه مکمله ښایم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه لازماً یې درسره لایک او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او که په فیسبوک باندې ګورئ لازماً زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ، او که پر یوټیوب یې ګورئ لازماً زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. تر ټولو د مخه به دوستانو تاسو راشئ خپل فیسبوک پر راخلاص کړئ، هغه اکاونټ چې غیر فعال ملګري کې ختموئ. نو زه دلته راځم، زه خپل د فیسبوک اکاونټ راخلاصوم. کله مې چې دغه راخلاص کړ د هغې وروسته دلته راځم خپل پروفایل ته. هر کله چې خپل پروفایل ته راغلی د هغې وروسته به تاسو دلته څنګه وکئ. که چېرته ستاسو پروفیشنل موډ فعاله و تاسو به لاړ شئ، لومړی دلته د 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. څنګه به وکئ، د لاندې پروفیشنل موډ ګورئ، ټرن آن پروفیشنل موډ، دا به تاسو ټرن آف کړئ، یعنې دا به بند کړئ. کله مو چې دا بند کړ د هغې وروسته کله کله ځینو ملګرو ته دغه آپشن بیا نه ښکاري چې څنګه دوی د غیر فعال ملګري معلوم کړي، نو د هغوی پروفیشنل موډ فعاله وي، هغه به تاسو لومړی بند کړئ، د هغې وروسته به تاسو دا کسان له خپل اکاونټ څخه ختم کړئ. بیا ورشئ، بیا پروفیشنل موډ څنګه کړئ، ان کړئ. خو که چېرته تاسو آیډۍ ته سټار فعاله و یا کوم مونټایزیشن ټولز فعاله و، بیا یې معاف کوئ، بیا ترې تیر شئ، ځکه تاسو بیا حتماً فالورز لرئ، تاسو دې ته اړتیا نه لرئ چې تاسو غیر فعال ملګري ختم کړئ. نو هغې وروسته به دلته لاندې راشئ، دلته تاسو ته لاندې ګورئ ملګري ښایي. کله چې ملګري درته وښیل سي آل فرینډز ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته به لږ شان انتظار شئ، تاسو ته دغه انټرفیس راخلاصیږي. کله چې تاسو ته دغه انټرفیس راخلاص شو د هغې وروسته تاسو دغه خپل ملګري ګورئ. مثلا زما 3510 ملګري دي. د دې دغه بل سایډ ته چې راواوړئ تاسو دلته ګورئ منیج په نوم یو آپشن دی، دغه شین رنګ ګورئ، د شین رنګ آپشن ګورئ منیج، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په منیج باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته اوس یو لیست راخلاصیږي. د هغې وروسته دلته تاسو ته یو بل لیست راځي، پاس ګورئ هغه لومړی آپشن لیست انټریکټډ ویت، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس ګورئ دلته 425 ملګري زما په ملګرو کې هغه ملګري دي چې زما پوسټونه نه لایک کوي، زما پوسټونو ته کمنټ نه کوي، زما پوسټونه نه ورځي، زما پوسټونه نه تعقیبوي. یعنې دا معنا چې یا د دوی آیډۍ ختم دي، غیر فعال دي، یا دا معنا چې دوی پر عذاب زما پوسټونه مقصد زه یې انفالو کړی یم، زما پوسټونه نه ورځي. کله چې چاته نه د پوسټ ورځي، نه یې لایک کوي، نه یې کمنټ، یعنې مقصد دا چې هیڅ ستا اکاونټ نه ګوري، هغه کسان دغه دي. تاسو به دلته که یو ما انفرینډ کول ګورئ، کلیک انفرینډ، کلیک انفرینډ، کلیک انفرینډ، ګورئ په اسانۍ سره لنډ انفرینډ کیږي. او د هغې وروسته که چېرته داسې هم نه کول، د هغې وروسته مثلا تاسو غواړئ ټول دې انفرینډ شي، پاس سلیکټ وګورئ، سلیکټ باندې به کلیک وکړئ، بس اوس سلیکټ کوئ، په یو کوم یو سلیکټ کوئ، سلیکټ کوئ، سلیکټ کوئ، تر پایه راځئ. بس د هغې وروسته څنګه کوئ، تاسو دغه بیا انفرینډ کوئ. کوم کسان مو چې پرېښودل هغه پرېږدئ، ګورئ هغه نور څنګه کوئ، هغه سلیکټ کوئ. ما مثلا دغه پاس ایچ سن دی، که څه نوم ده، دغه اکاونټ ما پرېښوده، دا زه نه کوم، دا ستاسو کولی شئ چې پرې هم ږدئ په خپله خوښه باندې او انفرینډ یې هم کړئ. نو هیله لرم چې دا طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، او په دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل غیر فعال ملګري مو ختم کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً زموږ ټیکنیک یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ټیکنیک فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو الله په امان، ښې شېبې ښه